د روم امپراتور تیبریوس د واکمنۍ په 15 کال کې کله چې پیلاطوس د یهودیې والي و او هیرودس د جلیل حاکم و او هنا او کایفا لوی مذهبي مشران وو، د خدای پیغام د الیزابت په زوی یعنی په یحیی نبی باندې نازل شو. هغه د اردن په سیند کې د توبې دپاره د تمیدي غسل اخیستلو وعظ کاوه. د ګناهونو نه توبه وباسئ، د پاکۍ غسل درکوم، خدای پاک به مو ګناهونه وبخي. لکه څنګه چې د اشیا نبي په کتاب کې لیکلي دي، یو کس به په دښته کې نارې وهي، ای خلکو سختن تالا ته لاره جوړه کړئ، د هغه د راتلو لاره سیده کړئ، درې باید ډکې کړئ، هر یو غر او غونډۍ هوار کړئ، کږې لارې سیده کړئ، لوړې او ژورې هوارې کړئ، نو خلک به د خدای خلاصون وګوري. نو موږ ته څه کول پکار دي؟ ووایه چې څه وکړو. ای خوشخطخال مارانو، څه غواړئ چې ویې کړو؟ موږ ته لارښوونه وکړه. څوک چې 2 جوړه کالي لري، یوه جوړه دې هغه چاته ورکړي چې نه یې لري، څوک چې ډوډۍ لري شریکه دې کړي. استاذه، موږ مالیه ټولونکي یو، موږ څه وکړو؟ زیاته مالیه مه اخلئ. او موږ باید څه وکړو؟ چا نه په زوره پیسې مه اخلئ، په چا د دروغو تور مه لګوئ، په تنخواه قناعت وکړئ. آیا ته د خدای واده شوی مسیح یې؟ زه په اوبو تعمیدي غسل درکوم، خو داسې څوک راځي چې له ما نه ډېر لوړ مقام لري. زه خو د هغه د څپلیو د بندونو د خلاصولو وړ هم نه یم. هغه به تاسو په اور او روح القدس پاک کړي، هغه به په خپله خاښۍ خپل درمن پاک کړي، غنم به د بوسو نه بیل کړي او په خپل ګودام کې به یې واچوي. او روح القدس د کوترې په شکل په عیسی نازل شو. او د اسمان نه آواز راغی، ته زما ګران زوی او زه له تا نه راضي یم.